د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت سرپرست وزیر شیخ محمد خالد الحنفي نن پنځشنبه په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر وانګ یو او ورسره هیئت سره وکتل. شیخ محمد خالد حنفي لومړی هغه ته ښه راغلاست ویل او بیا د چین او افغانستان د تاریخي اړیکو په ور وضاحت خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې افغانستان کې اوس اداري فساد او اخلاقي فساد ختم شوی، امنیت شتون لري، هغه څه چې دلته میشتو لسګونو هیوادونو ونه شو کړلی. د چین سفیر وانګ یو ویل کوم څه چې افغانستان اوس ورسره مخ شوی دی موږ هم کلونه وړاندې له دغه حالته تیر شولو. له اشغال څخه له خلاصېدو وروسته کورنیو مشکلاتو سره مخ وو، خو دا هر څه مو په خپل تدبیر مخته یوړل. هغه د افغانستان او چین د اوسنیو اړیکو څخه رضایت وښود او زیاته یې کړه چې چین کې 10 میلیونه مسلمانان اوسیږي. موږ د هغوی حقوقو ته ژمن یو، هغه د نورو چینایانو په څیر د خپلو حقوقو غوښتنه کولی شي. 40,000 مساجد فعال دي، تاسو چین ته په راتګ د هغوی ازادي لیدلی شئ. له هغوی سره د نورو هیوادونو د علماو په څیر ناستې وکړئ چې د یاد وزارت وزیر له لوري هم ورته اطمینان ورکړل شو او د مسلمانانو د حقوقو په ورکړه یې خوښي وښوده. همداراز شیخ محمد خالد الحنفي زیاته کړه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر د فساد ختمونه ده، هغه که په ملکي او یا حکومتي ساحه کې وي. د شکایتونو اوریدلو څانګه مو د ملت د شکایتونو اوریدلو لپاره فعاله ده چې د چین هیواد سفیر وانګ یو په چین کې هم د داسې یوې ادارې یادونه وکړه. په پای کې دواړو له کتنې خوښي وښوده او په راتلونکي کې له افغانستان سره د چین هیواد د همکاري یادونه هم وشوه.